وطنا 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 ما د وطن ډېرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې په فریر هال پارک کې یو پارټۍ ده د پښتو ټیلی فلمانو کې یو فنکار کار کړی دی چې د هغې نوم دی ایرم الماس. ایرم الماس د پښتو په ډېرو ټیلی فلمانو کې کار کړی دی. د هغې یوه ټیک ټاک آی ډي هم ده. په هغه ټیک ټاک آی ډي کې د دې 2 لکه لایکونه پره سوي دي. په دې خوشحالۍ کې نن د ایرم الماس پارټۍ ده. په دې پارټۍ کې به کیک هم کاټاږي او پر دې موقع باندې به موږ له ایرم الماس سره او له نورو خلکو سره مختصرې خبرې کوو. ډېره مننه. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इरम अलमास, इवेंट ऑर्गेनाइज़र एंड टीवी आर्टिस्ट। और जी मैं इस वक्त बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं और सब ने जो है ना मेरे लिए पार्टी रखी है। अयूब खान और राजा साहब, मैं इन लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ जो इतना अरेंजमेंट किया, इन्होंने केक लेकर आए मेरे लिए। और राजा खान, इनके मिलियन होने में जो है सिर्फ 5000 कम है। जल्दी जल्दी से आप लोगों की मोहब्बत चाहत अब दिखनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए ना, बिल्कुल। वतन चैनल के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वतन चैनल के यहाँ पे दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया वतन चैनल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। زما پر څنګ باندې د ایرم الماس لور لما سره ولاړه ده. له دې پوښتنه کوو. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एशले अलमास। तो ये पार्टी किस हवाले से? इनके 2 लाख हुए हैं टिकटॉक पर, बस इसी खुशी के लिए। किन के? मेरी मम्मा के। क्या नाम है मम्मा का? इरम अलमास। मैं आज बहुत खुश हूँ मम्मा की वजह से कि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी और सबके सामने उनकी पर्सनालिटी भी हुई और इज्जत भी हुई, और मैं भी बहुत खुश हूँ उनकी वजह से मेरी भी रिस्पेक्ट हुई। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जोर का नारा अपनी मम्मा के लिए। इरम अलमास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। څنګه الله خیر تاسو؟ خیر دی. ځوانه نوم د څه دی؟ ایوب خان. ایوب خان، ایرم الماس پارټۍ د په ذهن کې څنګه راغلی چې زه به دې ته پارټۍ کوم؟ دا ټي وي چینل آرټیسټ هم ده او زمونږ د ټیک ټاک ډېره ملګری هم ده، دوست هم ده. دې زمونږ سره ټیک ټاک هم جوړ کړی دی نه مخکې. زمونږ لکه ټیک ټاک ملګری په دې وجه د دې 2 لکه ټیک ټاک پوره شوې، لایکونه پوره شو 2 لکه. په دې وجه ولې موږ لکه دا پارټۍ خو د ما ایوب خان او راجا خان موږ دا پارټۍ کې د خوشحالۍ دغه یو دغه ولا کوو، استقبالي ولا کول چې راشي د خپل لګه دا وکړي خوشحاله شي. ټیک ټاک څنګه شی دی؟ ښه شی دی که بد شی دی؟ یاره ټیک ټاک خو چې دا خو لکه موږ چې موږ ته خو لکه خپل مشران چې خپل لیده مالی زموږ خپل مشران چې دي هغه خو موږ منع کوي، خو موږ لکه نور لکه داسې نشه تماشه خو نه کوو. له ټیک ټاک سره لکه شوق پیدا شوی دی، ښه کار نه دی، خو بیا به هر حال لکه موږ لکه یو ټیم پاسې کوو لکه ټیک ټاک جوړ په دې وجه لکه ښه شی نه دی. ګرانو کتونکو، لکه دا پښتون ورور سي ما ته مجلس وکړي ټیک ټاک ډېر ښه شی دی. زه دا نه وایم چې ټیک ټاک بد شی دی، لیکن د ټیک ټاک د پښتانه خپل حدود وي، تر هغو حدودو به ځبندې سړی نه ځي. ټیک ټاک دومره بهترینه شی دی چې ډېر ځوانان له نشو له تماشو له غلاو راودري او دا د ټیک ټاک شوق تر سره پورې رسوي. ګرانو کتونکو، دا و د ایرم الماس پروګرام چې موږ په تاسو وکتئ. تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو غواړم اجازه. چرته چې یاسته، په کومو ملکو، په کومو ښارو، په کومو وطنو کې یاسته، پر لوی خدای مسپارل یاسته. د خدای په امان.